د قریشو یوه قافله وه، یو کاروان و، دا له شام څخه را روان و مکې مکرمې ته. دې کاروان کې ډېر مالونه وو په قریشو کې، په مکه کې داسې کور نه و چې د هغه مال به نه و پکښې، ځکه د مکې خلک چې وو دا تجارت پیشه خلک وو. له مکې مکرمې څخه به په یو غټ کاروان کې تلو، په شام کې به تجارت کاوه، بیا به بیرته له هغې خوا راتلو. نو دا طبیعي مسله ده، تجارت والا څه وړي هلته خرڅوي، څه بیا اخلي له هغه ځایه راوړي. دې مالو کې دا قافله چې وه دا یو غټ کاروان و، د قریشو ډېره سرمایه پکښې وه، او ابي سفیان د دغې قافلې مشر. د ابي سفیان په قیادت کې 40 نفر وو د دې قافلې حافظین، چې قافله یې له شام څخه مکې مکرمې ته رارسوله. دا وخت کې الله جل جلاله خپل پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر ورکوي چې د قریشو یوه قافله یو کاروان را روان ده، تاسې مخې ته ور ووځئ، نو له دغو 2 کارو به یو خامخا کېږي، یا به پر دغه کاروان باندې ستاسې تسلط راځي، دا قافله به را وګرځوئ. نو د دې په راګرځېدلو کې دشمن دپاره یوه سخته ضربه ده ستی لخوا، او ستاسې دپاره دا ګټه ده چې دا ډېر مالونه دي، ستاسې اقتصاد به په قوي سي، مجاهدینو ته به داسې څه په لاس ورسي چې هغه په آینده کې د جهاد په لاره کې مصرف کړي، یا به دا چل وسي. یا که دا نه وسو، تاسې له کافرانو سره مخامخ سواست په جنګ کې، نو بیا به تاسې غالب سئ، کافران به مغلوب سي. یو له دا 2 کارو د الله په علم کې خو څه کېدو هغه وو. دې ته خبره داسې نامعلومه بیان کړه چې یو له دغو کامیابیو به ستاسې مخته راځي، یا به پر کاروان و پر قافله باندې ستی قبضه راسي، په مالی لحاظ باندې به تاسې قوي سي، او یا به په جنګ کې تاسې دشمن ته ماتې ورکوئ، دا به ستاسې یو معنوي روحاني لو کامیابي وي. له دا 2 کامیابیو څخه یوه به مخته راځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې اعلان وکړي چې د دشمنانو کاروان را روان ده، موږ به مخې ته ورځو. دې کې 300 څه بالا 300 کسان تیار شو چې له نبي علیه الصلاة والسلام سره ولاړ شي د کاروان مخې ته. دوی ته دا خبر راغلی و چې کاروان کې 40 کسان دي، نو له هغو سره وسله هم داسې کافي وسله نسته. نو دوی 300 کسان تیار شو څلا بالا. بعضې خلکو نبي علیه الصلاة والسلام ته وویل چې زموږ اوس فلحاله تیاري نسته، یا مغه وشان و دابې پر بیابان دي، یا نور ضرورتونه دي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې خیر ده، کله چا سره تیاري وي هغه دې راسره ولاړ سي، که څوک تیار نه وي د تلو دپاره، د هغه دپاره کوم مشکل نشته، هغه دې پاتې شي. نو چا چې عذر نه درلودی، دا 300 کسان په یو څه بالا، یعنی 314 کسان تیار شو. د دوی غالبه خیال هم دا و
رغبت یم د دې خبرې و چې موږ له قافلې له کاروان سره مخامخ سو او دا راوګرځو ځکه هغو کې دونه زور هم نشته 40 کسان دي موږ 300 یو نو موږ پر هغو غالبه کېږو او بل په مالي لحاظ به هم زموږ تقویه وسي دشمن به کمزوری شي د دوی سرمایه و مال به موږ ته په لاس راسي نو د دوی رغبت و ارزو داسې وه د الله اراده بیا بل ډول وه قافلې والا هم خبر سو چې زموږ مخ ته خطر د مدینې منورې والا مؤمنان مسلمانان زموږ مخ ته راوځي نو ابي سفیان یو سړی ډېر چټک ولېږئ مکې مکرمې ته چې هلته خلک خبر کړي چې هغه مخ ته راوځي د دې خپلې قافلې دفاع وکړي سړی چې ورغی مکه مکرمه کې ډېر زر دا خبر خپور سو ابو جیل چې دا وخت کې د مکې مصر و دي تقریبا 1400 دي که 1400 کسه تیار کړو چې ولاړ شي د قافلې دفاع وکړي ابي سفیان هم څه چالاکي وکړه دغه سیده لار چې د مدینې منورې تر پای تېره سوې ده نږدې دا یې پرېښوه د دریاب د غاړې لار یې واخیسته هغه که څه هم واوږده لار خو نسبتا خوندي لار له دښمنه څخه لرې بهرحال ابوجهل خپل فوج تیار کوي مخ ته راووتی مسلمانان هم له دې خوا څخه په دغه نیت ووتو چې قافله راوګرځوي مسلمانانو سره وسله ډېره کمه وه د سیرت کتابونه وایي چې 8 دانې تورې له ټولو سره وې او 4 دانې هغه جنګیز غړي ورسره وې او په حساب هم کم وو 300 کسان و څه بالا وشان یم کم و او یا وشان ورسره و بیا به په سفر کې دی پر نوبت پر وشانو سپرېدو کافرانو سره بیا امکانات ډېر وو وشان ډېر ورسره و حتی د سپرلۍ څخه زیات وشان ورسره و هره شپه به هر سردار 10 وشان حلالول غوښې به پخولې فوج ته به دا غوښې ورکولې نو د الله اراده وه قافله شاته سوه د کافرانو فوج را مخته سوی قافله محفوظه سوه روغه ولاړ مسلمانان سوکه ورلو کافران هم لا خوارالو دا د بدر په نامه یو ځای ده په دا ځای کې سره نږدې سو مسلمانان هم په دې خبر سو چې قافله ولاړه تېره سوه محفوظه سوه وساتل سو او زموږ مخ ته د ابوجهل فوج راغی ابوجهل ته بعضو ملګرو وویل چې اوس خو زموږ قافله محفوظه سوه نور ضرورت نسته چې بیرته شاته وګرځو دا به ښه هغه وویل چې یا چې له مسلمانانو سره مخامخ سو مقابله وکړو دښمن ته ماتې ورکړو نو دا به ښه خبر وي په هر حال څه اختلاف راغی په دې اختلاف کې 300 یا 350 کسان بیرته شاته ولاړو له کافرانو 1000 یا 900 کسان پاته سو هغه د ابوجهل په قیادت کې مخ ته رالو تر څو په بدر کې له مسلمانانو سره مخامخ سو جنګ وسو جنګ وسو که څه مسلمانانو باندې پر طبیعت دا خبر بوج و خو چونکې د الله حکم و د پیغمبر فرموده وه نو دوی دې ته تسلیم سو چې کار څه کېږي کار څونه وسله لږ وي کار څونه له موږ سره امکانات لږ وي کار څونه کمزوري وي خو د الله د پیغمبر حکم د موږ به جنګېږو بیا دا جنګ وسو
د دې جنگ په سیرت په کتابو کې تفصیل راغلی د الله جل جلاله د دغو مجاهدینو امدادم په ملایکه ورسره وکړئ زر ملایکه یې ورته راولېږل ملایکه و عملي جنگ وکړئ په دې میدان کې ورسره وجنګېدو د جنگ خاتمه پر دې راغله چې په کافرانو کې 80 کسان مړه شو په دغو 80 کسانو کې د دوی 24 کسه هغه مشران سرداران خانان ودام کې ولاړو مابین یعنې داسې غټه ماتې یې وخوړه چې هغه مرکزي قومنده د جنګ یې له مابینه ولاړه داسې سخت مات شو چې د جنګ له میدانه څخه هر سړی پر خپله مخه ولاړی سیرت کتابو خبره لیکلې ده چې مکې مکرمې ته 2 کسان په یوه وار نه دي داخل شوي هر سړی له شرم و له حیا و له پیغور و خواشینۍ څخه یوازې کوشش یې کاوه چې یوازې کور ته ورسي ځان نیام کړي له خلکو او 80 کسه یې مجاهدینو بندیان ونیو له ځانه سره یې بوتلو مدینې منورې ته جنگ ختم شو مسلمانان کامیاب شو